افغانستان کې د اقتصادي بحران په تړاو د اندېښنو په اوج کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له افغانستان څخه د افغانانو د وتلو کچه په بېسارې توګه لوړه شوې. نیویارک ټایمز نشریې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله 1 میلیون افغانان یوازې د ایران له لارې له افغانستان څخه وتلي دي. د افغانستان د کډوالو مسلې یو څېړونکي ډیوډ منسفیلډ نیویارک ټایمز ته ویلي چې ایران او پاکستان ته د افغانانو تګ د تیر کال د همدغو میاشتو په پرتله 4 برابره زیات شوی دی. افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله له دې هیواد څخه د افغانانو د وتلو کچه 100 برابره لوړه شوې. حتی تیر یو کال کې یوازې د ایران له لارې 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه وتلي دي. دغه ورځپاڼه وایي هره ورځ په اوسط ډول له 4 تر 15 زره پورې افغانان د ایران او پاکستان له لارې له افغانستان څخه وځي او ډیری دغه مسافر ایران ته تګ له لوږې څخه د ژغورنې یوازینی انتخاب بولي. په ورته مهال یو شمېر عام هیوادوال هم وایي چې هیواد کې د بیکارۍ او فقر کچه د لوړېدو له امله خلک اړ کېږي څو نورو هیوادونو ته مخه کړي. په غونډه ورځ کې ما 10 روپۍ نه دي ګټلي. کور ته چې زه لاړ شم هغه مانه بچي مور خور وروڼه مانه پوښتنه کوي چې چېرې ګټلې چېرې نه دی ګټلې. دا خبر نه دي ماشومان دي چې کار شته یا نشته دی مانګ لی راوړه. نو دلته کاروبار نشته کچاکي لاره باندې سختې پې تېرېږي ولږې پې تېرېږي تندې پې تېرېږي مرګ پکې شته درد پکې شته زخمیتوب پکې شته.